یو ځای کې ولوستل چې دا ډول د ټولنو د تشکیل سبب ګرځي. ګوره چې دا ډول د ټولنو د تشکیل سبب ګرځي، دا څومره سخته خبره ده چې په همدې بڼه ټولنې جوړیږي. اسانه. اوس کله چې موږ دا خبره یو چاته کوو چې په همدې بڼه د ټولنې د تشکیل سبب ګرځي، ډېر اوږدم کړه، ډېر هم جمله ثقیله کړه، خو همدا بڼه په همدې بڼه ټولنې جوړیږي یا په همدې شکل ټولنې جوړیږي. څومره اسانه ده. یا دا د ټولنو جوړولو بڼه ده، اسانه، یعنې هېڅ نوه دغه پکې نشته. یا یو ځای کې مې ولوستل یو متن لیکل که نوموړې مفکورې ته د خپلو تجربو نه وګورو یا د خپلو تجربو نه ور وګورو. کله چې دغسې یو متن موږ لولو، دا ډېر سخت متن دی، اسانه که د خپلو تجربو په رڼا کې یا دې مفکورې وارسو، یو شي ته کتل په څه معنا، خو هغه ته ارزونه زموږ شته دی. بل دا دی چې وروستۍ جمله د مخکې هغې په پرتله باندې په قوت کې جمله ده او دغه دی موږ ته یو دغه راکوي، یو ښه مفهوم راکوي. اولنۍ جملې دغه هم سخت دي، الفاظ یې سخت دي، ثقلت پکې دی او موږ ته څه راکوي هم نه. یا یوه جمله داسې ده چې په رعایت کولو سره انسان ته هوساینه ور په برخه کیږي، چې په رعایت کولو سره انسان ته هوساینه ور په برخه کیږي. که تاسو هم دا جمله د پنځم یا شپږم ټولګي شاګرد ته ووایي او داسې جمله ورته موږ لیکلي د پښتو په کتاب کې، فکر کوئ چې د هغه ذهن به پرې خلاص شي؟ هېڅکله نه. نو چې په پام کې نیولو سره یې انسان هوسا کیږي. که دا کار یې وکړه هوسا کیږي، ډېر اسانه. مثلا که هلته کېناستې دمه به شي، څومره اسانه خبره ده. خو که همدا ووایې چې هلته د ناستې په رعایت کولو سره په هغه کوچ باندې په ناستې سره انسان ته د ناستې په رعایت کولو سره انسان ته هوساینه ور په برخه کیږي. خو لنډ که موږ داسې ووایو چې په هغه کوچ ته که کښېني دمه به شي. ګوره زموږ د لیکنۍ ژبې او د ګړنۍ ژبې ترمنځه موږ په لوی لاس یو واټن پیدا کړی دی او دا واټنونه باید موږ ختم کړو، په اسانۍ سره باید دا کار وشي. ګورئ دغه جمله چې تاسو ته د ناخوالو څخه د نجات لاره پیدا کوي، چې تاسو ته د ناخوالو څخه د نجات لاره پیدا کوي، خو اسانه. تاسو له ناخوالو ژغوري. هلته څومره اوږده شوې ده، کاغذ هم پرې مصرفېږي، قلم هم پرې مصرفېږي، که په کمپیوټر کې لیکو وخت هم ضایع کېږي او چارج هم په کمپیوټر مصرفېږي. ښه خبره دا ده چې موږ ډېر په اسانۍ سره ځینې شیان وکړو، سختې نه کړو، ثقیلې نه کړو، ځکه ثقلت د ژبې دا ستونزې را پیدا کوي. یا د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي. ما یوه جمله چېرته ولوسته، تاسو وګورئ د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي، یعنې معنا د سالنګ لاره به ځکه تړلې وي چې خلک تګ راتګ وکړي. کله موږ دا الفاظ دغسې سره راټولو چې مفهوم پکې ورکوو، په الفاظو کې باید مفهوم ورک نه کړي. موږ تېره ورځ د یو ښه لیکوال په ځانګړنو کې دا خبره ولوسته چې یو ښه لیکوال باید کوشش دا وکړي چې د مفهوم او د الفاظو ترمنځ یا د معنا او د الفاظو ترمنځ یوه ښه همغږي رامنځته کړي. څه شی چې ته وایي او هغه غواړي چې خلکو ته یې ورسوي،
هغه باید په داسې شکل باندې ورسوي چې مفهوم پکې ورک نه شي. که موږ وایو چې د سالنګ لاره به د تګ راتګ لپاره تړلې وي، معنا دا چې د سالنګ لاره ځکه تړل شوې چې خلک تګ راتګ وکړي، نو که خلاصه شوه بیا ورباندې خلک تګ راتګ نشي کولی. په ځینو ژباړو کې موږ داسې یو دغه کوو چې مثلا دغه که بچیم هوښیار باش، بچیم هوښیار باش، تا که به هدف خود برسی. موږ داسې رقم دغه کوو، زویه هوښیار اوسه، زویه هوښیار اوسه تر څو خپل هدف ته ورسیږي. ګورئ دري سره موږ کار نه لرو چې هلته رقم ده د جمله، خو د پښتو د برخې ترجمه څه رقم ده؟ زویه هوښیار اوسه تر څو خپل هدف ته ورسیږي. معنا دا چې هوښیار اوسه چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي، یعنی معنا دا چې کله هدف ته ورسیدي مثلا بیا چې د هر څه کول کوي. هدف د هدف په توګه دلته تلقي نه دی، بلکې هدف د یوې وسیلې په توګه په دې جمله کې تلقي دی. لہذا همدې په ځای باندې که موږ چی ولیکو، زویه هوښیار اوسه چې خپل هدف ته ورسیږي، یعنی دلته په دې چی کې هدف د هدف په توګه تلقي شو، خو په ترڅو کې د هدف په توګه تلقي نه دی، بلکې د یوې وسیلې په توګه تلقي دی. زمونږ ځینې ویاندویان هم دا دغه کوي، لیک کې خو ډېر زیات دا د ترڅو دا د تاکې ترجمه ده. د دې تاکې ما مثلا هلته په سټیج باندې چې یو چا ته بلنه ورکول کېږي، از فلانی محترم احتراما تقاضا به عمل می آید تا که روی استیج بیاین و بیانی خود را یا به اصطلاح صحبت خود را آغاز بکنه یا ارائه بفرمایه. چی شه البته تا که دلته که موږ ترڅو ترجمه کوو، د تا کې نه هدف دا دی چې راشي فلانه دعوت کوو چې راشي او خپل خبرې موږ ته واوروي یا خپله بیانیه واوروي. نو که دلته موږ چې وکارو فلانی ته بلنه ورکو، زیاتره موږ فلانی ته بلنه ورکو تر څو راشي خپلې خبرې موږ ته واوري، تر څو راشي. و څه ضرور دی تر څو ته فلانی ته بلنه ورکو چې راشي او خپلې خبرې راته وکړي. ښه مثلا ته دلته کښېنه چې زه راغلم بیا به در سره خبرې وکړم. که زه یو چاته یم ته دلته کښېنه تر څو چې زه راغلم بیا به در سره خبرې وکړم. په لوی لاس دا تر څو موږ دغه کوو. البته زموږ په ژبه کې تر څو دا خپل ځای لري، دا موږ په دغو کې راوستی شو، په هغه